د خوست امنیه قومندانۍ له لوري د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د ښه امنیت په موخه د ښار پر بېلابېلو واټونو او 6 مهمو دروازو باندې امنیتي کیمرو دوهم پړاو نصبولو چارې پیل شوې. دا چې الحمدلله د خوست امنیت خو تقریبا څه باندې 2 کاله پوره کېږي، تر اوسه په خوست کې یوه تروریستي پیښه نشته. الحمدلله امن بیخي برقرار ده، ولس خوشحاله ده، کومه ستونزه نه لري. د کمرو په نصبولو سره خو به دومره ووایم چې په خوست کې مخکې 15 کمرې نصب شوې وې چې هغې ډېر ښه تاثیر کړی او د اوسو 10 کمرې نور هم نصب شوې چې الحمدلله انشاءالله امید ده چې د امنیت په راوستلو کې به ډېر مثبت تاثیر وکړي. اول پړاو کې 15 کمرې په مهمو نقاطو لګول شوي دي او 10 کمرې به اوس د خوست ښار په 6 دروازو او پاتې نور به په خوست ښار کې په مهمو نقاطو ځای پر ځای شي. دا ټولې کمرې تقریبا شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت لري. هممهاله د یاد ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې د جنایي جرمونو او پیښو په ګراف کې د پام وړ کموالی راغلی دی او هیلهمند دي عامه نظم به لا پیاوړی شي. دغه کامرې د ښه امنیت په تأمین په خاطر او د جنایي پیښو د مخنیوي په خاطر باندې نصب شوي دي. د څار د کمرو د نصبولو د وجې نه به انشاءالله په ښار کې د جنایي پیښو د ګراف راټیټ شي او امنیتي ځواکونو ته به د جنایي مجرمینو په نیولو کې ډېره زیاته اسانتیا د خوست امنیه قومندانۍ اړوند د مخابراتو او ټکنالوژۍ مدیریت 10 نورې د لوړ کیفیت لرونکي کمرې د ښار په مختلفو مهمو کلیدي واټونو همدغه راز د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې نصب کړي. د امنیتي کمرو د نصب دغه لړۍ به د جرمونو ګراف ښکته راولي او په مجموع کې د خوست امنیه قومندانۍ رهبري به ټولې هغه هڅه چې د جرمي حرکتونو په مهار کې مرسته کوي و نسپموي. یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د خوست ښار په بېلابېلو برخو کې 15 پایې امنیتي کیمرې نصب شوي دي او په دې پړاو کې هم د 10 نورو کیمرو د نصبولو لړۍ پیل شوه.